د اسلام ساتونکي د اسلام ساتونکي ته عالمانو، داعیانو، مجاهدینو او عوامو ته د شهید عبدالله سعید زرینی کرشي. 15مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. اسلامی تاریخ او هجرت. ولې زموږ اسلامی تاریخ د هجرت له کال څخه پیل سو؟ یو سالم عقل لرونکی انسان که په دې مسئله کې فکر وکړي خامخا به یوې ژورې پایلې ته ورسیږي. زموږ د اسلامي تاریخ په اوږدو کې ډېر لوی او مهم واقعات تیر سوي دي، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش، بعثت، هجرت، وفات او نورې مهمې پیښې. سره له دې چې ټول اسلامي تاریخ د هجرت له کال څخه پیل سو، دا پرېکړه د عمر فاروق رضی الله عنه او نورو سترو صحابه کرامو رضی الله عنهم لخوا وسوه چې هجرت ته یې لومړیتوب ورکړ. امام بخاري رحمه الله د سهل بن سعد رضی الله عنه څخه روایت کوي، وایي هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم له بعثت څخه تاریخ ونه نیوی او نه یې له وفات څخه حساب کړ، بلکې یوازې یې د هغه د مدینې ته راتګ یعنی هجرت څخه تاریخ پیل کړ. امام طبري رحمه الله لیکي چې عمر فاروق رضی الله عنه خلکو ته وویل چې تر څو د اسلامي تاریخ د پیل په اړه مشوره وکړي. ځینو وویل چې تاریخ دې د بعثت له کال څخه پیل سي او ځینو بیا د هجرت له کال څخه وړاندیز وکړ. عمر فاروق رضی الله عنه وویل موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت پر بنسټ تاریخ ټاکو، ځکه چې د هغه هجرت د حق او باطل ترمنځ ښکاره توپیر راوست. د دې پریکړې په ترڅ کې ټول صحابه کرامو رضی الله عنهم اتفاق وکړ چې تاریخ په د هجرت له کال څخه پیل کیږي. د هجرت د تاریخ د پیل راز. هجرت د اسلامي تاریخ لپاره ځکه غوره سو چې دا هغه کال و چې اسلام ته عزت ورکړل سو. د هجرت په کال کې اسلام له ضعف څخه ځواک ته او له زورونې څخه ازادي ته واوښت. دا هغه کال و چې د اسلامي دولت بنسټ کېښودل سو. هجرت د یو قوي اسلامي دولت د بنسټ ډبره وه چې د الله تعالی د دین په اصولو ولاړه وه. دا هغه کال و چې مسجد تأسیس سو. په همدې کال کې د مسجد نبوي بنیاد کېښودل سو او د اسلامي تمدن د روحانیت او دنیوي نظام مرکز و. د هغه کال و امنیت او عبادت مسلمانانو په مدینه منوره کې په امن سره د الله تعالی عبادت پیل کړ. حق او باطل بیل سوه. هجرت هغه پیښه وه چې د حق او باطل، ایمان، کفر، سپین او تور ترمنځ یې واضحه کرښه راښکاره کړه. د هجرت په کال کې د اسلامي امت بریا څه وه؟ د هغه کال و چې د الله تعالی دین ته ځواک ورکړل سو. مسلمانانو د ځمکې پر مخ د الله تعالی احکام نافذ کړل او په دې توګه د شرک واکمني له منځه ولاړه. د تیږ او ډبرو عبادت ورو ورو ختمېده او د توحید پیغام تر هر ځای خپرېده. د هجرت کال د انسانیت لپاره د خوشحالۍ زیری و چې د الله تعالی دین به ټولو مسلمانانو ته رسیږي. له همدې کبله هجرت د اسلامي تاریخ د پیل لپاره غوره سو، ځکه چې دا د مسلمانانو لپاره د ازادۍ، واکمنۍ او د الله تعالی د دین د احکامو د تطبیق د پیل کال و. د هجرت نه کولو علتونه. که موږ په اوس وخت کې فکر وکړو نو ډېر مهم نکتو ته به ورسیږو. لومړی، ډېر مسلمانان د کفر، شرک، سکولریزم او دیموکراسي له ځمکو څخه هجرت نه کوي. ډېر مسلمانان په اوس وخت کې د هجرت نه کولو لامل د خپلو دنیوي اړیکو، ژوندانه او شته امکاناتو سره تړلې ګڼي. ځینې خلک دې ته بې پروا دي چې په هغو مځکو کې چې دوی ژوند کوي د الله تعالی حدود نه تطبیق کیږي، بلکې داسې نظریات او حکومتي سیستمونه رایج دي چې له اسلام سره متناقض دي. دوهم، کافر او مرتد حکومتونه
مسلمانانو ته د هجرت اجازه نه ورکوي. کله چې یو مسلمان د هجرت اراده وکړي کافر حکومتونه هغه ته د هجرت اجازه نه ورکوي بلکې مسلمانانو ته عذاب ورکوي، هغوی زندان ته اچوي یا یې تهدید کوي چې که هجرت وکړي وبه وژل سي. د دې علت دا دی چې کافر حکومتونه پوهیږي چې هجرت د کفري نړۍ لپاره خطرناک دی، ځکه چې د هجرت په ترڅ کې مسلمانان د الله تعالی د شریعت پر اساس له یو بل سره متحد کیږي چې دا د کافرانو واکمنۍ ته تهدید دی. دریم، د هجرت سره تړلې تحریفات او غلط فهمي. ځینې علما او صوفیان د هجرت په اړه غلط تفسیرات ورکوي. دوی په اصل کې ځانونه د جن داعیان بولي خو د هجرت مفهوم تحریف کوي او داسې ادعا کوي چې له مکې وروسته هجرت نه دی واجب. خو حقیقت دا دی چې دا حدیث د مکې له فتح وروسته د هجرت نه واجبوالي په اړه دی، نه دا چې په ټوله کې هجرت بند دی. دې تحریفاتو په مسلمان ټولنه کې اغیز کړی دی او ځینې خلک د هجرت ضرورت نه مني، په داسې حال کې چې په کفر او فسق کې ژوند کول لویه ګناه ده. څلورم، د صلیبي تړون اغیزې. صلیبي تړون د هجرت منع کولو لپاره جوړ شوی دی. د دې تړون له مخې حکومتونه د مسلمانانو په هجرت باندې بندیز لګوي، ځکه هجرت د شریعت د قوانینو د نافذ کولو سبب کیږي. په حقیقت کې د هجرت نه کولو لپاره په دې تړون کې ځینې غلط فهمي ځای پر ځای شوي دي چې د مسلمانانو د حرکت او یووالي مخه نیسي. پنځم، د اسلامي امت تقسیم. د کافرو حکومتونو پلان دا دی چې مسلمانان په ژبو، ملتونو او وطنونو تقسیم کړي ترڅو د هغوی خپلواکي او یووالي مات کړي. که چېرته مسلمانان هجرت وکړي یو ځای سي نو دا یووالی د مسلمانانو لپاره د قوت سرچینه کیږي او د کافرانو لپاره یو تهدید ګرځي. د هجرت له لارې ټول امت د مهاجرینو او انصارو په شکل سره یو ځای کیږي او د دې په پایله کې د ژبو، قومونو او وطنونو ترمنځ موجود توپیر له منځه ځي. شپږم، د چین او نورو کفري حکومتونو ظلمونه. چینایي حکومت د اویغور د مسلمانانو سره بېرحمانه چلند کوي، هغوی ځوروي، په زندانونو کې اچوي او حتی وژني. دا ظلمونه د نورو مسلمانانو لپاره عبرت کیږي چې هجرت ته زړه ښه نه کړي. دوی ته د مرګ یا سخت تعذیب ګواښونه ورکول کیږي ترڅو د هجرت ارادې مخه ونیسي. د دې ټولو عواملو له امله ډېر مسلمانان د هجرت پرېکړه نه کوي او دغه ظلمونه، فشارونه او غلط فهمي د هجرت په لاره خنډونه جوړوي.